عبدالله ابن عباس ویلې موږ ته به نبي علیه السلام ویلې زه ته داسې در وښیم چې جنتي څوک موږ ور ول بیا یوه ښځه راوښه تکه توره ښځه وله ول دا جنتي ده دا ښځه څنګه وه دا ښځه راله نبي علیه السلام له دا د بخاري او د مسلم حدیث دی نبي علیه السلام ته ویل یا رسول الله زه د میرګي مرض لرم میرګي مرض خو د هغې کله په دا زنانو کې کله واده لره تللي حالت یې میرګي مرض ونیسي کله هسپتال لره تللي کله ډاکټر لره تللي کله یو میلمنه سوي یو ځای تللي کله یو مړی سوی دی بس دا میرګي مرض شي بس خلک ګرده پر راټول یا کله کله پر دا روډ باندې موږ ته ووینو یو سړی پر چوک باندې پروت دی یا دا هغه رقم په زنانو کې هم دا رقم پېښ سوي دی نو بیا خلک پر راټول بیا څوک په ټوپ راچي څوک څه کوي څوک د میرګي مرض دی دی نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله ته ماته دعا وکړه زما دا د میرګي مرض ده د میرګي مرض مې ختم شي نبی علیه السلام ورته ویلې ول که ته دا غواړې زه به تا ته دعا وکړم ته پر دې مرض باندې پر دا میرګي مرض باندې صبر وکړه الله به تا ته ډېر اجرونه درکړي که نه زه به دعا درته وکړم الله به تا جوړه کړي دې چې سوچ وکړي چې والله دا خو ښه زوروره سودا ده ورته ویې ویل یا رسول الله بس ټیک ده پروا نه لري د میرګي مرض د زما یې خو دومره دعا راته وکړه چې زه کله ما مرض ونیسي یا رسول الله زما بدن لڅي زما بیا د بیمه شرمګاه لڅي زه مطلب زه خو نه په ځان نه یم خبره خلک پر ما راټول نو زه بې ستره سمه زه بې ستره سم زه بې پرده سمه نو هغه حمزه بابا داسې زبردست شعر ویلی دی وایي پښتنې ښځې ځکه پرده کوي داسې وایي پښتنې ښځې ځکه پرده کوي چې ښځه بې پرده سي ښځه چې بې ستره سي بیا بې قدره سي حمزه بابا وایي ځکه پښتنې ښځې پرده کوي نو ښځه چې بې ستره سي بې قدره سي څومره چې ښځه مطلب پردهدار وي هغومره دا معززه وي محترمه وي په دا بازار کې ورته وګورئ چې کومې ښځې صفا پرده کړي دا بېکاره خلک هم نه ورته ګوري وایي یاره دا معززه ښځه ده او چې کله بې ستره سوله حمزه بابا وایي بې قدره سوله بیا بې قدره سوله خاص کر چې چا پر موټرسایکل سپره کړي څونه بده خبره ده یار هر څو مجبوره سوي دونه مجبوره خو والله که په دا ورځ بیا وچه ډوډۍ وخوره بیا سبزي مه خوره هغه پیسې بچت که په رکشه کې ولاړ شه ټیک د مجبوري ده ډېره مجبوري ده بیا خو یو غټ چادر یو ګرکه خور باندې وکړه یاره بده خبره ده ته خو موټرسایکل چلوې ستا خو دماغ کار نه کوي ژره دې پرې وځغلې دماغ دې پر بله دی نوره کله کله چې څوک ژر لې شمله دې پر بله ځغلې ته ستا د مخ دغه حال دی سترګو دې دغه حال دی نو ستا د ښځې به څه حال ټیک شو د ښځې به څونه بده خبره ده که په مشتي کې څوک دا کوي دا مه کوئ قطعا یې مه کوئ خپله کوروالا مه نیلاموه خپله کوروالا مه نیلاموه بده خبره ده د دې دا معنی ده د خپل عزت دې پر لاس راخسته دي جهان ورته وګورئ زما معینه دغه ده یاره سپی هم په خپله بیادبي د ډېره ما په سپي خوا بدوي په دې سر خلاصېږي که نه خلاصېږي سپی هم په دا خپله بیادبي ما په خپله مادۍ باندې خوا بدوي ته ولې خوا نه بدوي یو خنزیر دی چې په خنزیر کې دا شی نشته خنزیر هغو غدا نه ده معلومه هغه په خپل کور والا په ښځه خوا نه بدوي ګر جهان کې دا مسله ده عزیزانو کمزور سپی وي بې غیرته سپی وي لیکن چې خپله د کور والا مسله یې راله د دې تر حده پورې بیا هم سړی داړي هم ورته غاپي هم چغې وایي هم نارې وایي نو باید چې د سپي خو نو بتر نه سوه ښه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو پیغمبر علیه السلام بیا دعا ورته وکړه دی ویل یا رسول الله زما بدن لڅېږي زه په ځان نه خبرېږم پروا نه لري میرګي مرض دې مه راسه دعا مه راته کوه چې زما میرګي مرض بس دغه دعا راته وکړه چې خدای ما نه لڅوي چک شولو ځکه پښتنې ښځې پرده کوي ښځه چې شي بې ستره سي بې قدره سي نو بیا بده خبره بیا نبي سم دعا ورته وکړه بیا به میرګي مرض ورباندې رالی دا به بیا بې ستره کېدله نه بدن به چا نه ویلته هغه د دې نو معلومه زنانه د زنانو خو درمانېږي او عجبه خبره بله درته کوم په مشتۍ کې